یا بچوړیا زر راځه ناوخته دی اوس په رامنټېدو واوره شروع شي بې تېزه شي که نه چینچو پینچو خو ته کېږي یخ خو یوازې تاله نه دی شوی معلوم شو دی یته خدای دې په تباهونو تباه مه که زه دې په دې یخ کې را روانه کړې وه بوډۍ ښځه یم مخکې کېږه کور ته به تله غواړې اوړه باغېږل غواړي یته خدای دې د اسقافه کول د خاورو د لاندې که زما خپې یخې شي دکه بره دې نږدې ځای ته به لاړ شو هغه بره اوچت ځای ته زه نشم تللی زما په خپو ودرلی مخکې کېږه که نه لږه لا کومه ډېرې کړتې مه کوه زه بېبي ته ماته په مخه ښکارېږي چې دومره راته ښکارېدې نو بیا دې چکر له څه له راوسته یا بېبي ما ته وردېږه که نه زه یارېږم ما ته وردېږه یا بای بچوړیا راشه که ملا تېر مې بچو لاس راکړه بېبي پاڅه یو ستا ارزي کې خپې اوړي شغو دې په لارې د تلو نه یا بچوړیا مور پورې پشاړې مه کوې یو ورځ به تم داسې شي ما ته چا وې چې دا بوډۍ ځان سره را روانه وه اوس یې سوجي پخ کړله دې سوجۍ ته غالم کړي ما به خپل ملګري راوستي وو بچوړیا مور د خپو لاندې جنت دی ته خو مور پورې پشاړې کوې یو ورځ به ملګري ستا په کار را نه شي او دا به یو ورځ زه تا ته ښیم بېبي رو زه بیا درځونه خوري بیا تا هسپتال ته نه شم ښه بچوړیا راځه الله به خیر راځه بېبي دقه ځای صحیح دی دقه هلته کښېنه سوچي زر راواله بېبي مالې یو دی زه دې په تباهونو تباه که زه دې را روانه کړې ما دې لاسونو لبې مې یخ شوی دی خو ناجوړه ښځه یم مه ژاړه خدای دې رسکه بېبي را سوچي زر راکړه زه وږی شوی یم وردېږه سپړم د لارې ډک پسې شو بېبي یخ دی صبر وکړه ډک به واوره ډېره زیاته شوله که نه بېبي یخ لا دی چې بیا په وخت پورته ځو بله پیره به مې کالام ته چا سره لګوځي ته ما دلته نه راوستې ته خو لا کالام ژاړې خوره بېبي خبرې پرېږدوه بېبي وڅکې دې پکې کم اچولي دي دا وڅکې به خو به دې پکې سیوا کړوې که نه زما ځانه غریبې نه شکر وباسه چې بښم دې نه کړه خوره نازمین ما ده بېبي راوستې شو کو خوره بچوړیا ماشومان به چېرته چې دا خبرې ده چې شیرازي دلته په دې ټایم څوک څه کوي او زما په علاقه کې په دې ځای کې دلته څوک څه ګوري اوس خو به زه دوی سره ګورم چې دا څوک دي په دې ټایم کې دوی دلته څه ګوري اوس به دوی خپل حل ویني بغیر د مرګه یې نه پرېږدمه زه راغلمه هکو بکو سرسیندکو آدم خور دراغ پترپکو یو بای بېبي پوره وګوره دا چې شی را روان دی یو بچوړیا دا خو ادمخور دی راپاڅه چې ځو تخته دا خو سړی ماتی یو بای بېبي په رښتیا مې پاڅه چې ځو تخته یو بچوړیا راشه لاس راکړه بېبي ته نقل ته څومره ما به ادمخور وخوري زه تا لاس نشم درکولی زه در لاړم دا د نن سبا اولاد دی او اوس مې چکر له راوځه اوس مې پرېږدي
بیبي آزاده شه ادم خور را روان دی خوري دي بچوړیا راشه سر په خښ شو لاس راکړه بچوړیا راشه بیبي ته دلته څومره زه دې لاړم ته پخوانۍ ښځې ته یې خوړلې ښایي بچوړیا راشه لاس راکړه بیبي لاس راکړه که مور مې نه وی دقه ادم خور ته مې پرېښودې خو اوس څه کې خیرې به راته وکړې راځه راتښته ماته چاوي چې چکر لراته نه به څنګه وه پوله ته ورکړه راتښته بیبي په سرکونډو راځه په سرکونډو راځه دې واورو کې خو تله نه کېږي د سړي خپې نښلي یبه بیبي راشه که نه د ملا تېر مې مات شو راشه که نه یا یوه چوړیا ماته ورځېږه یوه چوړیا ماته ورځېږه بیبي هغه پورې وګوره رحمالله دی راځه تپوس دې کوو چې دی چل کوي یبه چوټیا راځه ته دا خو غټ کار شو زموږ مدد به هم وکړو اوس ما سره بل ملګری هم نشته چې بل ملګری ما سره نو دا بالا به ما را روانه کړې وه په کومه طریقه به واچله چې دا پورې څوک را روان دي یاله دا خو بیبي دلې راله راځئ دې خوا راشئ دلته تاسو څه ګورئ السلام علیکم وعلیکم سلام دا بیبي په دې واورو کې دې څه را روانه کړله کته کښېنه ته بیبي ته دلته څه ګورې دې هلک راته ویل چې بره چکر له ځو دلته تاسو دا خو خوښ یاست دلته خو ادمخور دی او زه یې وختي را په مخه کړی وم تاسو دلته څه ګورئ د بچوړي هغه ادمخور خو اوس موږ هم ولیده موږ پسې را روان وو موږ ورغه رښتیا وې او که نه تاسو هم راوځغلولی دې پرون د مري کسان یې ځغلول دي د پنجابیان یې ځغلول دي اوس به داسې کار کوم ما کوهی جوړ کړلی دې کوهي کې به تاسو ما سره ملګرتیا کوئ ټیک ده بیبي ستا دا زوی ما سره ملګرتیا دې کوهي کې کوي ته به دې ځای نه خواځې نه موږ چې ادمخور ختم کړو موږ راځو دلته ښه ته به خواځې نه ما کوهی جوړ کړلی ته به صرف یوه ګنټه صبر کوې موږ ورته وورچو بس ختموي ښه راځه ګلوسین ته دغلته کښېنه چېرته ځم زه غورې راځه دې خوا راشه دې خوا راشه ګلوسینه داسې ما پسې دا پلان جوړ کړی دی بالا پسې دا کوهی ما جوړ کړی زه وختي راغلم زما 3 ګنټې وکړې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نشته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا جوړ کړو او بیا چې مونږ هغه راټول ما وایي داسې پلان جوړ کړی دی بالا ته زه نو وراچوم او دا خاتمه او دلته خو دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان مې لکه دغه اخري سر ته زر زر کوه ښه دقسې غونډان زر زر جوړوه راکړه جینۍ یا الله زما بچوړو ته خیر کړي او بری ونه ورکړي کوه زر زر راکړه غونډان ته زر زر یخ دی نو ته به ادمخور ختمې نو که دا یې اوس ستا مور خوړلی وې یا ته خوړلی وې دا به یو ورځ ته ختمې نو دا به څه چې چل کړي تاسو پسې را روان وو که نه اوس به ورسره ګورو دا ونیوه چې دغه جوړ شي چې دا پلاو ته لاړه یو پیر که نه دې کوهي ته چې دا ننوته بس نو دې سره بس بیا زه دا بیا داسې کار وکړو چې هېڅ او بیا موږ چې چل وکړو اور به ورته واچو اور
بیا به د دې بچي یاد ساتي چې هر سهار چا سره چېړی پوری ملا سره مه چېړئ راکوه زر زر راکړه زر زر اخري دغه دی زر زر چې دا پټ زر راکړه بس اوس دا داسې کار وشو که نه چې هی دا پټ شو اوس داسې کار کوم چې راځه ما پسې راځه هغه ادمخور هغه پر هغه جاغو کې دی خطرناک دی کې داسې کار به وکړو ستا بوډۍ مور ده هغه به ځان پسې نه پسې کوو اول به ادمخور ته کار وکړو بیا به چې راغی دې کوهي ته چې هغه ورغښ بیا به ورته تیلی ووهو ختم به یې کوزو به چې دلته دا خلک راځي چکر له ډېر خلک راځي چې داسې دا ادمخوران یو موږ ته دا کار کوي او زمونږ د چکر والا کاچا زمونږ وروڼه هغه یې ځغلی دا خو زمونږ دپاره بې نقصان دی راځه چې ادمخور دې پیرې له خو نه ژوندي پاتې شو خو بله پیرې له به یې نه پرېږدم د مرګه په غیر نه پرېږدم وای وتښتېده رانه نن د خوراک ته میلاو نه شو چې دا دوه کسان څوک را روان دي راځه راځه زر راځه لکه دې غوره شه هغه پورې بالا نسته پورې هغه ګټه نسته غونډان جوړ کړه اوس به یې ولو خو داسې به تښتې د سړي چې کله شاته نه وي نیولې د دې هلته خواسمت ده هغې ته به یې وړی بیا به زما نه یې وله د قاره یې لږ صبر وکړه تاسو هم زه پرېږدمه نه تاسو ما په غونډانو ولئ وردېږه زه رالمه لکه تخته راله منډه که منډه که منډه که منډه یا ستاسو ماته راکړه اوس خو زه تاسو د سره پرېږدمه نه لږ صبر وکړه تاسو به زه د مرګه په غیر نه پرېږدم السلام علیکم بیبي وعلیکم سلام تاسو خو ډېر ناوخته کو ستا دواګانې چې موږ سري که نه موږ ادمخور نه شي وژلی داسې کار موږ وکړو ادمخور موږ ته د دنیا نه ختم کړو موږ ورته اور واچو دا د اور نه بغیر نه کړې جادو ورسره دی موږ په غونډانو په ګټو په دې ویشتی دی خو نه کېده اوس به داسې کار کوو که نه اوس داسې کار به وکړو ګلوسینه چې دا بیبي او تا زه کور ته راسومه بیا داسې خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ ښه خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ او ګرانو کتونکو تاسو ته هم وایم چې خپل ماشومان د کورونو نه داسې یوازې بهر ته مه پرېږدئ په دې واورو کې دې یخې علاقو ته دې غرونو ته خپل ماشومان مه پرېږدئ دې خوا راشه دې خوا راشه ما پسې دا پلین جوړ کړی دی دې بالا پسې دا کوزی ما جوړ کړی دی زه وختي راغلم زما 3 ګنټې وکړې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نه سته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا جوړ کړو او بیا چې مونږ هغه راتلو ما وایي داسې پلین جوړ کړی دی بالا ته زه نو اور اچوم او دا خاتمه دلته خو دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان که دغه اخري سر دی دی بنده زر زر کوه ښه دغسې غونډان زر زر جوړوه راکړه چې نه خدای دې غرق په دې واورو کې زه راوویستم زه خو ناجوړه ښه دی دې غرق په دې واورو کې